لسر درود قرطبی مسلمه بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اذان. کله چې صلاح الدین ایوبي پر صلیبیانو د حملې لپاره ځان چمتو کاوه، یوه بوډۍ ښځه ورته راغله او برید یې وځنډاوه. ویې ویل زما ناوې حامله ده او نن به یې ماشوم پیدا شي. که جګړه ونښلي ناوې او ماشوم دواړه به هلاک شي. صلاح الدین ایوبي ومنله او ویې ویل موږ سبا حمله کوو. بله ورځ بوډۍ بیا په بیړه راغله او ویې ویل په هغه خدای چې تاسو پرې باور لرئ حمله مه کوئ، زموږ ماشوم لا نه دی پیدا شوی. صلاح الدین ایوبي وویل نن هم برید نه کوو. د صلیبیانو هغه قومندان چې ودېرش ورځې د صلاح الدین ایوبي برید ته انتظار کاوه او د برید ځنډېدل یې ولیدل حیران شو او یو کس یې ولېږه چې د ځنډ د لامل په لټه کې شي. کله چې جاسوس راستون شو او کیسه یې وکړه، د صلیبیانو قومندان خپل عسکر ته وویل صلاح الدین ته ورشه او ورته ووایه چې ښار ته بې له جنګه داخل شه. موږ له هغه پوځ نه ډارېږو چې په ښځه او ماشوم رحم کوي. دا بریا دې ورته مبارک وي. زرین دوران دس شو لسر درود قرطبی مسلمه بیا تر کاشغر